نن زموږ موضوع دی اتڼ غاړه څنګه جوړیږي. د اتڼ غاړې تعریف موږ ووایي، د اتڼ غاړې تاریخ مو ووایي، د اتڼ تاریخ مو ووایي. نن به دا در وښیم چې دا جوړیږي څنګه. نو تاسو لیک ایله کاستئ، نوټس باید کې واخلئ، زه ورسر در خلاص کړم. ټپه مو در ښوولې وه، عوامي شاعري ده، پیمانه یې معلومه ده. اوله مصره نه سېلابه، دویمه 14 سېلابه. دا د ټپې اصول دی. ټپه تر دغه پیمانه نه کښته کېږي نه پورته کېږي. کاکړۍ غاړه ما در ښوولې وله چې دا دواړه مصرې اکثره 8 سېلابه وي. اکثره که چیرې داسې غاړه پیدا شي چې اوله مصره یې 9 سېلابه وي یا دویمه، نو هغه هم چې دوی ترنم ته اړوي، هغه مات ځای ګوډ ځای پکې پوره کوي. سمه ده؟ بې پروا تر سوې تر ما راسې رنځور له دغې خوا. د دغه اوله مصره کمه ده، 9 سېلابه ده، دویمې بېرته 8 ده. لیکن دا چې یو چغکي والا یو سندریز سړی وایي، هغه یې وزن پوره کوي. د دغه بیر معلوم دی، د دغه وزن معلوم دی. دغه رنګه د اتڼ غاړې هم زموږ عوامي شاعري ده، د دغه بیر معلوم دی، د دغه وزن معلوم دی، فټ. یعنی دا د اتڼ په ردم کې روان وي. په تیز اتڼ کې غاړه هم نه ویل کېږي، دا یاد لرئ. د اتڼ خپل یو لیمیټ دی. په اتڼ کې دننه د هغه سپیډ معلوم دی. کله چې اتڼ تیز شي غاړه پاتې شي، کله چې خلک ځوانان تیز اوړي بیا غاړې نه جوړېږي. نو دا مې داسې یو موږ چې ورته وایي بهر، د عوامي شاعري بهر دی. دا خو ما در ښوولي دي چې نر او ښځه دواړه غاړې جوړوي. د اتڼ غا نرم اتڼ کوي، ښځه هم کوي. نو دوی په خپل ایکسپریشن په خپله کوي. موضوعات یې هر څه کیدای شي، لکه زموږ چې څرنګه ژوند روان دی، دغه رنګه د پښتنو د کور حالات، د ژوند حالات، تجربې او مشاهدې، تاریخ، خاص خاص خصوصیات، خاص خاص فګر، دا ډېر ښایسته کې بیانېږي. اوس نو د دغه دپاره بیا دا نه دي معلومه چې مصرې به څو وي. د اتڼ دپاره داسې غاړه شته چې 3 مصرې وي، داسې غاړه شته چې 4 مصرې وي. که داسې عام ووایو زیات تر رنګ د اتڼ د غاړو تر ټولو زیات رنګ 4 مصرې وي. یوه مصره وکي، بله وکي، بله وکي، بله وکي. ریدم یې معلوم دی، ټیمپو یې معلومه ده چې په کوم لیول به روان یم، بیر یې معلوم دی، لیکن د مصرو شمیر یې نه دی کنفرمه. دا غټېږي سله هغه وخت چې کله یو ګروپ بل ګروپ ته په اتڼ کې دننه جوابونه وایي. نر و ښځې ته جواب وایي، ښځه و نر ته جواب وایي، نر و نر ته جواب وایي، ښځه و ښځه ته جواب. دا ګرد رنګونه لري. نو څنګه کېږي؟ کله نر یوه خبره وکړي، لا بلې خوا بله خبر د هغې خبرې جواب راشي. دلته ما لیکلې ده، زه سر در خلاص کړم. کله هغه ګروپ پوره غاړه وکړي، سوال غوندې وکړي، پوښتنه، دا بل ګروپ غاړه جوړه کړي، جواب یې ورکړي. یعنی دا عوام څونه تقسیم دی. موږ دا لیمیټډ کولی نه سو، راټولولی نه سو په لفظونو کې چې د اتڼ غاړه به بس تر دغه نه اوړي. دا نسي کېدی. اوس فرض یې که غاړه ده، تورې کږدۍ ښې دي ړت لري نه، لاله کې بندي سوه، دا پخې کلا دې خدای ونړوي نه. چا اتڼ کړی هغه ته اسانه ده. دا تورې کږدۍ ښې دي ماول، تورې کږدۍ ښې دي ړت لري نه اوړي. دا ډبلهیي. نو تورې کږدۍ ښې دي ړت لري نه په یو وار نه وایي، بلکې دویم وار یې تورې کږدۍ ښې دي ماول، تورې کږدۍ ښې دي. دا بېرته 4 مصرې کېږي. دا یاد لرئ. چونکې د دې سټرکچر 3 دی، لیکن دوی چې لګیا وي هلته دوی په هغه خبره کې ریپیټ پیدا کړي، هغه بېرته 4 مصرې ته واوړي. نو دغه سټرکچر یې موجود دی. یعنی د اتڼ غاړه به خامخا 4 مصرې وي. بیا یې دوی په وزن باندې پوره کوي. که یوه سېلابونو ته واړو، اوس فرض یې که تورې کږدۍ ښې دي ړت لري نه، اوله مصره 10 سېلابه ده، 10 هجاوي دي پکې. دویمه مصره ګورئ، لاله کې بندي سوه، 6 سېلابه، 10 وګوره، 6 وګوره. بیا دا پخې کلا دې خدای ونړوي نه، 12. ګورئ 6 12 10. ای کوم اصول دی؟ عوام دی نه، پابندي نسته پر دوی باندې. اوله مصره یې 10 جوړه کړې ده، دویمه یې 6 جوړه کړې ده، درېیمه یې 12. چې کله دوی اتڼ ته ولوږي، د اوله مصره 2 واره وایي، ماته یې تورې کږدۍ ښې دي ماول، تورې
ما والتورې کږدی شي دي هغه 8 سېلابه 6 سېلابه چې د ده سوني په اتڼ کې هغه ریدم کې ضرورت وي. اوس دا خو دا سټرکچر شو دا د درې مصرو غاړه سوه لیکن دی چې وایي څلور کوي یوه دا ده دنده 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 درې وارې ویلي دا یوه معنا هم نه لري کړ دا بیا د ده په ریدم کې په کار سوی دی دا توري دا ودختم ګوري ودختم ګوري ودختم ګوري هغه رنګه توري ادا کړي ښه دنده 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 درې واره 6 سېلاب نو دنده دنده دا 2 سېلاب خو پوهېږي هجا په یوه سا چې موږ څونې توري ادا کړو دغته سېلاب وایي سلیبل ورته وایي په انګریزي کې هم انګریزي شاعري هم په سلیبل باندې کېږي خامخا بیا دا رنګه سمرې بیا هغه پر مخ ځي ښه لیلا اتڼ کوي راغلګېننده اوله 6 ده دویمه څو سوه 11 پر مځکه یې درزاده درېیمه څو سوه 9 څلورمه څو ده په اسمان کې یې د خارو مرغه سنده 12 اوس به زه تاسو ته بل ځای وکړم اصل بیر 12 سېلاب دی ښه دلته مو ورته وګورئ بهر وي 12 سېلابه لیکن د سره کله لفظونه پرسي کله نسي پره که پرسو خو واوه د او کوچنۍ مصرې هغه 6 وي هایلر کله درزات سي لیکن داسې وایي چې په هغه کې دا یوه سېلاب وزن دوی ګاروي ختموي یې پر مځکه یې درزا ده پر مځکه یې ته دغه وایي 6 سېلابه اواز دا چیش دي که دوی د اتڼ په ټیمپو کې خراب سي نو دا نشي کېدای چې دوی به دا پوره ووایي لیکن دا جوړه سوې دا رنګه ده اګوره 6 دا به هم 6 وایي ای 11 دا به دواړه باید 12 وایي نو دا چې کله هلته اتڼ ته ننوځي بیا دا دغه رنګه ویل کېږي 6 12 سړی په پوهېږي نه اوس دا بیا 4 مصرې ده لیکن داسې ښکاره کېږي لکه د دغه اولې مصرې چې دته ضرورت وي دی خالي دا خپل غږ د برابرولو دپاره دغه مصره له ځانه په ګډوي دا د چا سرودونه دي پارون هم درته ویلي دا د آرینو دي د آرینو چې به کله اتڼ کاوي کم سرودونه به ویل د آواز دپاره د دغه دپاره به خپل له ځانه توري جوړول اوس په دا کې بیا دویم اړخ څه دی دویم اړخ دا دی چې بیا به زه وروسته درښیم په دا کې لغتونه خوندي کېږي یوه تاریخ خوندي کېږي دوه اوس به راسو بله ته اوشپانه یې کړه یوه داسې غاړه ده زه درته کوم وشپانه یې کړه د نابودي خونده واخیستی له نړه نړه داسې مات سې لکه ماته چې د زما د زړګي دړه شپانه ناستی سړی ورته ګوري خپل بدلي وایي او خپل نړ وایي نو چا چورت کې بند کړی دی ډېر شینزړی دی وشپانه یې کړه د نابودي خونده واخیستی له نړه دنیا ښایي نابوده ده ښه ګټه یې نسته بې فایدې ځای ښه بیا و نړ ته وایي نړه داسې مات سې لکه ماته چې د زما د زړګي دړه په دې کې څه استادي کېږي څنګه کافیې لګول کېږي نړ دړه نړه دړه یې کړه ګورئ دا توري څنګه ادا کوي بله غاړه ده وایي وشپانه یې کړه ادري مه کوه وشپانه نه دسي ویره وشپانه یې کړه 6 سېلابه سوه که نه سوه دا بله به بیا 12 وي که 12 نه وه نو 11 خامخا ده هغه چیش دی دته خپل بیر معلوم دی دی په هغه کې دننه لګیا دی ادري مکه وشپانه نه دسي ویره 12 پوره 12 ښه و کوز ګړنګ ته توسه 9 سېلابه سوه یو بیا زیات سو که د چیرې ټالې ولیده یې کړه بیا 12 سېلابه سو ګورئ دا زیاته سو دا 2 برابرې دي د پښو نوکان یې سره دي بیا یو سېلاب زیاته سو پر سنګو غومبر وهي لکه کوتره 12 وه که نه سو 3 سره مصرې 12 یو فرق نه دی کې راغلی لیکن های لږ ته راوښتي دي لیکن دا غاړه څو مصرې ده 6 مصرې ده وایي وشپانه یې کړه ادري مه کوه شپانه نه دسي ویره ته نه ویرېږې دا لاپروایي مه کوه څنګه غاړې دي او څنګه وکوز ګړنګ ته تور سه تورې کښته ولاړ سه که د چیرې ټالې ولیده یې کړه زما لیلا نه ده ټالې یې نوم دی که د دا یې کړه ولیده ما ته به حال راکړي دغه ده
ښه د پښو نوکان یې سره دي پر سنګو غومبر ویي لکه کوتره دغه رنګه روانې دا یې پهچان دی. ګورئ دا سټرکچر یې یو دی، جوړښت یې موږ وایي، مفهوم ته یې وګورئ چې هغه بیا کومه خبر کوي. لیکن دا غاړه څونې غټه سوه 6 مصرې سوه، دا یې بل جوړښت دی. بیا عوام دی، د په 6 مصرو کې پکار ده. بله غاړه ده وایي تلم د ښار پر لوري، تلم د ښار پر لوري 6 سېلابه سوه که نه سوه، فټ ده په خپل وزن کې. چټه ناسته د یاغي انځر په سوري بیا 12 دا فټ ده. چټه موږ چیش ته وایي، هغه اوس چې وایي لټه ده. نو چټه چې ده په یوه کې نه ده چې سې وکړه لغه یې وکړه. تلم د ښار پر لوري چټه ناسته د یاغي انځر په سوري. یاغي به څه ته وایي چې دا خلک ډېر په خیزې کښته کېږي دغه درخته ته نه، چې ډېر ځایونه خلکو پکې جوړ کړي. انځر درخت خو به م لیدلي ښه پلنه درخت. نو دا چې چیرې په کلي کې ولاړې له ګودره سره ولاړې دا نجونه په خیزې کښته کېږي. نو عاشق چې ورته وګوري چې خوند خو دغه توت اخیستی دی، خوند خو دغه انځر واخیستی چې لیلا ګډې په خیزې کښته کېږي. نو دغه دوی چټ یا یاغي ووایي. دا لفظونه جوړیږي، دا له ځانه سره موږ ته خوندي وي. موږ ته په یوه خبره کې څو نګاهونه په مخه راځي. بیا چې د چا بې عزتي غواړو بیا خو نو بیخي ډېر راځي. دغه زده که نه ده، دا دلته پراته دي. که موږ سړی بې عزته کاوی نو ول پلانی هغه ول ها ول پلانی پزنې هغه ول یا ول دا لږ سپی دی. سپی موږ وچیش ته وایي بېکاره بې غیرته د کار نه. نو هغه ول نه 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 سپی ډېر د کار شی دی، سپورټی دی، ډېر یې راکشنایي کوي. نو دا ګایونه له موږ سره ډېر دي. سپی خو ډېر میړه دی باندې د سپورټی دی، بیخي داسې ښه یې راکشنایي کوي. نو دغه شان له موږ سره ډېر دي. دا به ستا کلچر دی که نه، ته په پېژندل کېږې که ښکنځا کوې که دعا کوې. نو دا ستا و ادب ته هم نه نوځي دغه رنګه. بیا چې ادب ګسر عوامي سي، ایجونیګاري خو خوشحال بابا تر هر چا ډېره کړې ده. لیکن هغه د خوشحال خپلې ایجو دي نه، های خو نه دي معلومي. کله یو تورې یو شي سره وتړي، کله بل وتړي. سوال یې راته وکړي لونګ راړه د پټکي په پلو پورې. پخوا به خلکو د پټکي په پلو باندې شان پټ کړي وو، داسې بیا راخیستي وو. نه کڅوړه وه، نه شاپر وی، نه کیلې وې. ګورئ ستا کلچر د کومې زمانې سوه دا غاړه. لیا به د ټیکري په ساک پورې ګنډه کړی شی، لیا به د پټکي په پلو باندې څونې زړه سوه. دا معمولي خبره نه ده. دا شاته ستا ډېر شان محفوظوي. شاپر نسته ماما دکانداره شاپر راکړه ګسې ډبل که بهی هغه ترورۍ لونګ غوښتي دي اوس بیوړې په چیش کې. نو ده به دا پټکی دی ورته ونیو کونج بس پس ګنډه بیا کوي. دا هغه زمانه ده چې دا سهولتونه نسته. په دا کې اوس رسېږئ که نه رسېږئ، دا ښې مفهوم دی. لونګ راړه د پټکي په پلو پورې موږ بیا جوړښت وایي. سوال یې راته وکئ بیا برابره ده. لونګ راړه د پټکي په پلو پورې بیا 12 دا یې 4 مصرې. لونګ به ورته اجار کړم. ګورئ په دا کې جواب دی. هغه غاړه روانه ده و نر ته ښځه شروع ده. صحیح دی چې لونګ راړه. اوس دی څه ورته وایي؟ لونګ به ورته اجار کړم. اوس څه مطلب؟ ته به څو د مسافرو لارې ګورې، ته به څو د مسافرو لارې ګورې. زه خو به لاړ سم بازار د ښار پر لور به لاړ سم. پخوانۍ زمانه د ولمانګۍ هغې ول ها ول زما پر صدرۍ وګرځه، زه سهار تحصیل لځم. په دا پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ صدرۍ دونې وخت نه ده اغوستې، نو به یو ځای پرې سوی یم، ژک به خوړلی دی، وایي چې لږ پر وګرځه یو ځای پرې هغه وګنډه. زه سهار تحصیل لځم. دغه ته وایي ستا سټرکچر د پخواني روایاتو. څوک دی؟ راځه ښه. اوس نو دا متل خو مو اورېدلی دی. دا څه له وایي؟ پخواني خلکو کله دا صدرۍ اغوستې، چیرې به یې اغوستې چې به بازار له تلئ، پلانی بازار له روان دی، پلانی ښار له تللی دی، پلانی مسافر سوی دی. نو دی وایي زه به لونګ د راړم، ته به تر څو پورې راته ناست یې. نو پخوانی دور دی، نو به خود په پښو روان نو به له دغه څخه له برډه څخه را روان بازار له د بوري بازار. نو سړی چې له برډه بازار له راځي شپه خې به یې وپلاري. نو دور ټولې ته به تر څو پورې دلته ولاړ یې، دغه ما به ګورې ولاړه به یې. زه به لونګ راړم. ښه زه بې ته وګورم څه جواب دی؟
زه بې تغو ګورم شپږ سه دا تغو چې دی تر هغو مخفف دی ښه موږ کاکړانې عام وایو موږ تر هغو نه وایو موږ تغو یایو سمه ده زه بې تغو ګورم اوس دا زموږ په لهجه کې عام خبره ده چونکې خلک نور هم دا شان ګوري نو هغه دا واوري چې زموږ دپاره دا مسله نه ده ښه سې شینکۍ کوترې تلې د ښار په لوري دلته شینکۍ کوتره چا ته وویل خپل محبوب ته و دغه نر ته وویل چې شینکۍ کوترې دورې تلې زه به ناست یم غم یې مه کوه دغه کې مینه ده اوس ګورئ نر هم خبره وکړه ښځې هم وکړه دا په یوه غاړه کې رالې او دا سوې اته مصرې غاړه دونې غټې غټې غاړې هم جوړېږي پوره جوابونه د یو بل ویل کېږي دا یې سټکچر دی ښه راله برابره راله برابره بیا شپږ سېلاب هغه عام سټکچر چې دی شپږ سېلابه 12 تر دا نه وځي کم زیات پکې کېدی شي سپین تندي یې خولې کړږي دي له لمره سپین تندي یې خولې کړږي دي له لمره 12 ده که نه ده نو داسې برابره را روانه ده چې تندي ته ګورم داسې پر نوک نوک ځي دښته نوک نوک وایي داسې پر نوک نوک سي شپږ سېلابه ده لکه اسپه چې خوی واخلي له نوکره نوکران چې دي دا افسران به نوکران دا سپایان دا رساله لاین څلور ته وایي دا د اسانو مرکز دی چیرې ډېر اسان انګریزانو تړل دغه ته رساله وایي نو دغه د رساله لاین دی که نه دا به دوی نوکرانو به د اسان د جنگ دپاره عادت کول پریډ به په زده کاوی پر یوټیوب یې سرچ کړي اوس هم نو دا سټرکچر وګورئ لکه اسپه چې خوی واخلي له نوکر څنګه خبرې کړې دا زما لیلا چې ده دا هم داسې روانې پر نوکانو باندې ګرځي لکه اسپه چې چا ښه عادت کړي غرض دا چې د غاړو جوړښت چې دی دا عوامي دی خو یو ټیمپو یې معلومه ده یو بیر یې معلوم دی کله سیلاب زیات کله کم دا پکې کېدی شي لکه ما چې په پخوانۍ غاړو کې درته ویلي چې پخوانۍ غاړې هم دغه رنګ دي اته سیلاب بیر خې معلوم دی کله اووه او نه هم پکې راشي هغه پخواني رنګونه دي اوس نو د دغه دویم اړخ دا دی چې دا ستا د کلچر تر ټولو ښه نماینده فن دی دا عوامي شاعري ده دا د خاص خلکو تر شاعري زیات پراخه ده یعنی دا یوه سړي جوړه کړې ده دا بل چا جوړه کړې ده ها بل چا جوړه کړې ده یعنی څلور غاړې څلور کسانو جوړې کړي او دلته پوره دیوان یوه شاعر لیکلی دی په دې کې ډېر فرق راځي د یوه شاعر دونې هر موضوع کور کول نشي کېدی د عوامو لخوا هر شی کور کولی سم هاي وګورئ تورې کږدۍ شي دي اړت لري نه اړت ودغ سروي ته وایي چې تر سترګه قدر تر ګورې د کږدۍ زمانه د بدله سوې د کلا یې جوړې سوي دي کږدۍ ختم سوي دي نو دی راغلی دی لیلا کږدۍ مږدۍ ختمه سوې د کلا یې ویلې ده نو پخوا بیا تر یو کونج ورته کتل اوس هغه لاره بنده سوې نو څه وایي ګورئ کمه زمانه ده یو خې دا اړخ دی اړت توری وګورئ اړت اوس خلک نه پېژني سمه ده اړت هم ورته وایي اړت هم ورته وایي ښه الف هم په ګډ نو لاله کې بندي سوه لاله محبوب دپاره عام دی په کاکړانو کې دا پخې کلا دي خدای ولړوي دا کلا یې پخې سوې بس سرویان نسته کې اړت نسته کې نو موږ به لیلا ته چیرې ګورو د زړه بړاس یې ایستلی دی که نه دی ایستلی ګورې دوه شیان په یوه غاړه کې په مخه درو لغت هم درغی روایت هم درغی چې له خیمې څخه کلا یې شروع سوې نو خدای خبر څه وخت کلا یې شروع سوي او دلته مینه خو جلا پکښې ده دا ته وایي عوامي شاعري اوس دن په دا کې وګورئ پر مځکه یې د رضا ده په اسمان کې یې د خاورو مرغسن ده دا پښې چې دا رنګه دربیې نو دا خو خاره پرته کوي که نه پرته کوي نو کاکړانو کې دغه سپینه ورسته مرغسن یایي نو دی وایي دونې دوړې جوړې کړي دي چې دا باقاعده مرغسن ځینې جوړه سوې نزاکت ته وګورئ څونې باریکي ده په دا شعر کې ښه لاله کې بندي سواني یعنی محبوبه کې بنده سوه دا پخې کلا چې دي دا د خدای ونړوي پخوا خیمه وه ترې سروي به م ورته وکتل اوس په کلا کې چیرې وګورم سرویان نسته دا دویمه بیا د لیلا د اتڼ خبره ده مځکه شروع ده ټکیه لیلا اتڼ کوي راغلي ده یا محبوبات زموږ خلک لاله وایي لکه لیلا چې ده زموږ خلک یې لاله ده چا که نوم پرې ایښی نه لاله ده زما
لال محبوب ته ویل کېږي، لاله محبوبا ته ویل کېږي. عام دی لکه په کاکړانو کې نازک توری، نازکه توری. دا شپانه څخه چې کوم مفعول اخیستل کېږي، ټالې د ښځې دپاره پخواني نومان دي، اوس نسته، پخواني نومان دي. لاله د محبوبا دپاره، صحیح دی. ډېر نومان چې دي د محبوبا دپاره استعمالیږي. ادري مه کوه، شپانه نه داسې ویره، لاپروایي مه کوه، داسې بې پامه مه ګرځه، ته څه لدن ویره د نه سي، څنګه دی زړور یې. نو ادري چې موږ یې پلاني ادري کړې ده، ادري چې یې وکړ نو له هغه خو ویره سي. نو ادري نه کوه، وایي ګرځه پسې، زما محبوبا هم د هلته ګرځي، که د ویل د ماته به حال راکړي. ښه حال منسته ستا په کلي ملنګان نه دي راغلي. یو زمانه کې ملنګان د یو بل کلي حالونه به وړل، خلک نه تلل بل کلي له. اوس خو موږ لندن هم وینو، امریکا هم وینو، اوس خو جدید دور دی، د کیمرې دور دی. ښه 10 کاله بعد، 100 کاله بعد به بیا څالي، 1000 کاله بعد به بیا څالي، بیا به دا غاړې ته خلک بیا جلا تشریحات غواړي چې یاره دا اوس مطلب بیا د دونې وخت تر سوی دا مرغسنې بیا څه بلا ده. نو دا به بیا تشریحاتو ته اړي. دا به لکه اوس ما ته زړې ژبې په یو غټه یونیورسټۍ کې وایو، میخي رسم الخط به زو په داسې یونیورسټۍ کې به وایي چې هلته خلک ویلی سي، ما ورته یې نسو ویلی. دا زبر لغتونه داسې سوکه سوکه ګارېږي. ژوندی کام د مرغسن پارون هم سته، نن هم سته، سبا هم سته، بیا یو تشریح ته ضرورت نه لرو، بیا د یوې تشریح ضرورت هم نشته. ښه غاړې دا رنګ هم جوړېږي چې یو سر یې له یوې خوا وي، یو له بلې خوا وي، مطلب هغه سر و پای کې پرکوي، خو مفهوم د هرې مصرې جلا وي. چې حج کوي اجان دي، چې له نجونو سره اوړي اشکان دي، اتړونه کوي، اجان حج کوي، اشکان اتړونه کوي، او چې زر کوټي زرګر دي، او چې له مځکې اوبه کاږي کارګر دي. یعنې کارګر څنګه له مځکې اوبه کاږي، سا به پخوا خلکو کښی، نو سا بیا له اوله سره معلوم کړي چې اوبه پر دغه ځای دي، بیا بیا کډای وکښئ، سا بیا وکښئ، بیا بیا اوبه راکښئ. کارګر ول که نه ول، موږ کارګر ورته ویل، د کاریزغه کارګر وي، د ساغه کارګر وي. اوس کارګر توری ګسه ختم دی. غورټه لشکر ټیکه کارګر نه دی راغلی. غورټ تومانخیل په 1880 کې له انګریز سره جنګېدلی شخصیت. کارګر تومانخیل دا د بوري سړیان دي، له انګریز سره جنګېدلي دي. نو دا غاړه د وایي غورټه لشکر ټیکه، لشکر ودروه، کارګر نه دی راغلی. او دا د بغاوي جنگ سوی دی، مشهوره جنگ دی، شاهجهان جوګیزی مصر بیخي بد جنگ سوی دی د پښتنو د انګریزو تر مابین. دا کارګر کسه د سړي بیا نوم سوی دی، لیکن عام کارګر موږ وچیش ته وایو چې کار کوي، چې کاریزونه به چاک شل، سهان دا ګورې دا یو شی دی. نو دا رنګه د کاکړۍ غاړو دغه ډول دی په اتڼ غاړو کې موجود دی. دا په داسې سیمه کې بیخي ډېرې جوړېږي. الله تعالی دې وبخښي زما یار کاري جمعه ګل مسافر، چې د اصلي نوم جمال الدین مسافر و، موږ به کاري جمعه ګل ورته ویلې. د اتڼ غاړو مرکز وی دا چې به موږ هرې خوا له تلو، بس ده به نوي نوي غاړې جوړولې. د موږ سره بیا په موټر کې سپاره یو، په بس کې سپاره یو، بس بدلې وایو، بس کاري صاحب به غاړې راته جوړولې، موږ به ویل. یعنې نوي نوي غاړې، دا غاړې اوس هم جوړېږي، دا اوس هم روانې دي. تاسو به دا موبایل باندې ټریکونه اورئ، د دا سندرغاړو خلکو ور شاعران ور جوړ کړي. غرض دا چې اتڼ غاړه چې دا له پخوا را شروع ده، اوس هم جوړېږي، پاته نه ده. دا په فولکلور کې دغه رنګ روان ده. اوس به نو تقاضې دا وي، زما ستا دور د موبایل دور دی، د کیمرې دور دی، د انګریزي دور دی، د سبق دور دی، د علم دور دی، د مقابلې دور دی. نو ستا و غاړه ته به دا شان ننوتي وي، ستا و غاړه ته به دا جدید تصویران ننوتي، میسنجر به ننوتي، فیسبوک به ننوتي. دا بیا دغه دور تقاضي دي. کېدای شي 1000 کاله بعد بیا ډېر نوي شیان راغلي پر دغه خلک خاندي، نو بیا به هغه دور هغه محفوظه کوي. نو که چیرې تاسو په اتڼ غاړه نه یاست پوهېدلي، په دا جوړښت یې نه یاست پوهېدلي، نو له ما پوښتنه وکړاست. نسته سید خانه، نسته پوښتنه؟